موضوع دې په څه شي باندې راوړې سکندره؟ ولا ورو موضوع خو زه تاسو نه استم بس کوم ورکه څوک مخامخ شي نو بس چا وایي څه بس مغوي سره او مهرباني. ها عبد الله کې یو څو نفر وو تاسو ویلي چې د مبارزین دی افغانستان ته دی راشي که دومره ران وي څه خبره تاسو وکړه عبد الله؟ بالکل هغه مبارزین چې خارو ته پاتره چې هغه کنځاوي کوي او بیا جنگي افغانستان په موټونو چولې وي نو زه حیران پاتې یم چې تاسو افغانستان کې په کار د کینای اول خپل خاورې کې کینای او بیا کنځا کوي او غیرت خبرې کوي بیا ته خوند کوي کنه دا خو نه کنه چې نو ته خو هم پر دی وطن کې ناس سکندر او ته خو خپل وطن کې ناس کله ورې سیاسي خبرې کوي ما سیاسي خبرې نه کړې ما مشن د مینې محبت ته که زه پر دی وطن کې ناس تم یم کنه الحمدلله دا غریبونه مخامخ مینه محبت کا صفر پیس خو مینه محبت خو بیا دا شی نه وي کنه چې تاسو کوم افغانان ورونه دي خپل وطن لپاره مبارزه کوي تاسو ورته مثلا په بل ډول وایي چې کنران خپل وطن ته راشي او بل خیر تیر بو شو دې خبرې نه به تیر شو د منظور پښتون تاسو څنګه ارزوئ د منظور پښتون مطالبات؟ منظور پښتون ولکه نه زه خیم نه بادیا خوش به نه باد یم چې سیاسي خلکو سم بيخي په دې چې د سیاسي خلکو نه بيخي متوبه کړی دا وروره ډیر مخکې راځي ایو ورځ په یاد شي چې ورځ ما سره لایو غلې چې تاسو ما ته کمنټ کې ووم چې نور هر شي کوم سیاسي خبرې ما کوم نن دې مواز نو ته به سره کم ته پښتون شولې سکندر راغه خو پښتون کم دی لپاره حقوق غواړي مطالبات پښتنو دی لپاره دی په منهج دی یو پښتون ته ولې دغه ملاتړ نه کوي دا علت څه شي کې چې ته وایې چې نه ملاتړ کوم نه بد ورپسې وایي چې ملاتړ وکم ما په ملاتړ باندې کېږي چې شاید ما دا وایي ته په ملاتړ باندې دغه کېږي چې ته لایف کوي ته لیفونه 1000 نفره 2000 نفره ګوري تا ویډیوګانې لرو بر پښتانه ګوري دا خو ګټه رسوي پښتون کام دی لپاره ما ویډیو چې ګټه رسوي کنه نو ما ویډیو کې چې مینه محبت خلکو ته روانې دي زه ځان ته منظور پښتون یم مینه محبت دی لپاره ګوره مینه محبت بیل خبره ته دا مینه محبت راوله لرو بر پښتانو کې اتفاق راوله لرو بر پښتانه خپل منځ کې وجني یو نه طالب جوړوي بل نه مثلا یو تم ټوپک پر دی بل تم ټوپک پر دی تاسو ته پښتنو ته وایي چې لرو بر افغانانو پښتنو د انګریزانو د سیسي دی یو بل مجنګوي یو بل موجنه او پاتې شو منظور پښتون ملاتړ وکړي منظور پښتون د هر پښتون ته ژوندون غواړي مینی خبر خو دغه سی نه وی چې ته لایف کې کینې چې مونږ د منظور حقوق ملاتړ کوو د ظالم په وړاندې ولاړ یو او ته وایي چې نران وای راشي وطن ته دا خو یو جاسوسي ده تاسو چې کوئ یعنی دا خو مطلق دی ایسای جاسوس مری بيږي مونږ ته مینه خدا شي نه ویل کته چې راوړي مینه خو اختار نه وي ته خو اختارونه ورکوي چې کنزل خو مونږ کړي هم نه دي مونږ خو پښتونخوا ورونه دوی ناموس خپل ناموس ګڼو دوی عزت خپل عزت ګڼو مونږه ځشان په سیر پښتانه چې هغه راځي افغانستان ته کنزل کوي منظور پښتون ته کنزل کوي لرو بر پښتانو لیډرانو ته کنزل کوي هغه دشمن چې پنجاب د لرو بر پښتانو دشمن ده د مثال په ډول پرون تاسو ولې دنن کوم دی انډیا پیلوټ چې کومو هغه آزاد کړل شولو او غوښتل چې پاکستان کې بمباري وکړي طیارې تخنیکی ستونزه درلوده یا پاکستان وشتي هغه پراشوټ کې راکته شو پاکستان فوج ونه و یو سړی چې راځي د تا په ملک باندې طیاره راولي جیټ طیاره حمله کوي هغه تر نسی او بیا چای غوي ورکوي الته چای چیږي او چای غوي ورکولې علامزب چې پښتون کام د پاره حق غوښتنه کوله پښتون کام حق په باره کې راپورته و د ظالم په وړاندې ولاړو هغه چې ونی واغه مخته بجای ور واچوله د علامزب په سیر ډیر زره پښتانه نن د پنجاب په جیلونو کې پراته دي هغه قاتل رانور هم آزاد ګرځي تر اوسه پورې محکمه نه کړل شو او رزم مطلب پینټ دا دغه فوجي د انډیا پیلوټ نن آزاد هم کړل شو او دماغ ته پښتانه د پښتونخوا هغه اوس هم په زندان کې پراته دي آیا تاسو پورې په دې د دې ولې یاد نکړه دا موضوع ته خو مینه خوروي ته خو ځان ته پښتون وای پښتو باندې خبرې کوي پښتانو ته غږی څنګه خدا شي نه وی کنه چې ته خپل وزوز د دوی په حق راپورته شم حق غوښتنه وکم حق ته حق وایم پښتون ته بجای ورشوي علامزید نه جټ تیاری راوسی دي نه خروسی نه بعد خپل قوم ته د پاکستان پاین کې مبارزه کوله ایونی ولغه مخ دا شي نیونه چې مخ ته بجای ور واچول مخ ور باندې پټ کو لسونه شاته پتاو کړل زندان ته واچول انډین جټ تیار راغله پاکستان باندې حمله کوله هغه ونی ولو تیارین راکته شو په پراشوټ کې ژوندۍ ونی ولغه ته چای غوي ور کوي نو دا څنګه پاکستان شولو دا ته ولې په دې موضوع باندې اسلام فرنغ لیز دی یاد نه کړل
د ولې تاسو دومره توفیر کوئ د پښتنو په منځ کې؟ دا په دې چې مینه خدا شي نه وی لکه ته شي کوي کسه دا څومره مبارزین یو تا نه ونیسا عیسی زیشا چې دا څومره یو کنه دا ټول په دغه تفسیر کوي کنه صحیح ده یو زدر کې بدل یو لک صبر یو زدر نه خو ته اوس ما ته دا وایې ما خبر ته وایې کنه ها مهرباني یو زدر کې بدل یم چې ما د انسانانو سره مینه ده سیاست سره نه جیلونو سره نه بندیانو سره نه منظور پښتون سره نه ما د خلکو سره مینه ده منظور پښتون خبره دی چې جیل نه صبر وکړه پنجاب خلک پښتانه دی وکړل چې په پنجاب کې پښتانه دي ته خپل ریاست نه خبرې چې په افغانستان کې څومره پښتانه باندیان ته دغه نه خبرې ټول ځوانانو طبقات جیلونو کې پراته دي زه جیل ته لاړم زه په زندان کې وم ولې چرخي کې وم محتمل دي چې څومره افغانان په زندان کې پراته دي څومره بې ګناه پراته دي هغې باره کې ته څه وایې ته ماته دا وایه منظور پښتون پاکستان ته ورپرېږده نو باندیان خو څو ډوله دي صحیح ده زمزازای افغانستان خبره بس وکړو ته خپل افغانانو باره کې چې زندانونه ته نه ډاک دي بې حسابه ورکې پراته دي هغه باره کې څه منظور پښتون پاکستان ته ورپرېږده د دې جواب لګراکا د صرف دا جواب راکا زم زندان کې و دې جواب هغه بنديان دا بنديان فرق لري کنه هغه بنديان دا بنديان فرق لري افغانستان کې چې کوم خلک بنديان دي وګورئ زنداني جواب دی واخله د سوال جواب دی واخله یو قسم بندي وي چې ټوپک را واخلي د ما مکتب را نوي د ما سره را نوي د ما فوجي ولي دا خبره ته د ما انجینر وژني صبر وکړه جواب دی واخله یعنی طالب افغانستان ولس پوری تړاو نه لري مطلق دی ایسای په لمنه کې پروت دی صحیح ده هغه خلک بنديان دي او پاتې شو علمزیب هغه ټوپک نو ورخیسه د پاکستان آئین منلو د پاکستان په آئین کې د پښتنو حقوق غوښتلو دغه بنديان اسمان منځ فرق دی د وچ سره لنده مسیزه صحیح او نو اوس ته مانه څه هیله لري چې پاکستان د حکومت کوم د زه هیله فقط زه د دې لپاره ز لایف راغله ما ته خو ډیر پخوانه معلومات نه غواړم چې زه تا په معلومات ته لایف کې ورکم خلکو ته هغه ما خپل منشن دی چې زه غواړم تا په باندې لایف وکم یو خو مطلب دی ما دومره تا نه یو توقع ده چې پښتانه حق دی لپاره غږ نشي اوچتولی ته وایي چې زمینه خوروم کوم افغان مبارزین یا د پی ټی ایم غړي دي هغه د حق غوښتنه کوي د زشان په سر خلک راځي هغه ته کنځلي کوي او بیا تاسو غوندي خلک راځي ورته وایي چې تاسو کدو منران و افغانستان ته راشئ هیله درنه کوم دا خبرې مه کوه که فقیر ته د خیر نه ورسېږي کچکول هم د غولو مړه کوئ دا یې ما درنه توقع ده مونږ د پښتون لپاره لایف کوو مونږ ته اخطار مه راکوه چې د افغانستان ته راشه لایف مونږ زه اوس هم په افغانستان کې ما کورنۍ موجوده ده هر افغان مبارز کولی شي افغانستان ته راشي او زه په دې افغانستان کې تا ته زه لایف راځم چې دغه یو مسافره سکندر تا ویلي چې لایف راشه کابل نه دغه زه لایف راغلم ولا ډېر خوند به چې فقیر ته د خیر نه رسېږي کچکول د غولو مړه کوئ تا چې افغان مبارزین ونستایل چې تا افغان مبارزین ونستایل مننه دې ورنه ونه کړه چې تاسو مننه کوو د پښتنو حقوقو په اړه باندې بحث کوئ بده یې مه وایه بده یې نه وایو دې اجازه تاته زه نه درکوم وطن دوسته قدرمندو کوو او قدرمندو خلکو ته سکندر په سلام دی عقلمندو خلکو ته سکندر په سلام دی او سپکو خلکو سکندر ښه څوک دی په افغانستان کې ښه مبارز څوک دی چې تا ته مثلا عقلمند ښکاري هغه څوک دی لږ یاد کړه زه سره مبارزین قسم نه خو چې یو څو دانې ما لیدلي دي چې د خلکو نه دا خلک نه قسم دا چې ما سره اوس پرې لایف کې راغلی زه چې ګورم دا خلک ډېر دي ما پښتون قوم د دې نه پېژندلی زه غواړم تا په اړه باندې ور زه لایف وکړم چې زه تا څېره ورته معرفي کړم ټول د ما پښتانه سادهګان دي ما پښتانه نه پېژندلی خو ما غوندې اشخاص عقلمند خلک دې ډېر زر پېژني سکندره زه تا سره پوهېږو چې زه څوک یم او ته څوک یې دا خلک په دې باندې نه پوهېږي خلک فقط دا ګوري سکندره ما ته به دوایي راونه لګي سکندر ورته نرم کېږي اوبه بوتل ورته خوروي کله طالب ورته سپورټ کوي کله پاکستان پوج ته مسلمان وایي دا اسلامي ملکونه دي پاکستان مطلق کفري قانون د کفري نظام دی اول قدم کې ته په کوم کتاب کې ته تل د پاکستان قانون ته وایي چې دا ټول مسلمانان دي آیا چې دا مسلمان وای پاکستان فوج د وزیرستان کورونه دوی بمبارول آیا که دا مسلمان وای لال مسجد به دوی بمبار کړی و آیا که دوی مسلمان وای د 4 میلیون افغانان په افغانستان کې وژل دا به دوی کړي وو آیا که دوی مسلمان وای د سوات خلکو په کورو به بمونه اچولي وو آیا که دوی مسلمان وای دومره ظلمونه چې پښتانو پښتونخوا سره وکړل آیا دا به دوی کړي وو مسلمان نه دي ته په کوم ډول باندې دوی ته مسلمان وای ته خپل به مسلمان نه یې طالب چیرته مسلمان دی طالب ته مونږ ولس وایو چې راشه مونږ ولس سره مذاکرات وکړه ما دولت سره کېنه ته د ما افغان ملي اردو ته نه دا سوال کوم ډېرې پښتنې هم نه درنه کوم څنګه ارزوي د افغان ملي اردو څنګه ده مهرباني وکړه
د افغان ملي اردو ته هغومره ریسپیکټ لرم، هغومره قدر ورته لرم څومره چې پاکستان فوج ته لرم. چې د دواړه فوجونو ته زه مسلمان فوج یم. ورسېد ما سوال ته جواب راکړه. ما تا نه ما پاکستان دلته سوال نه و، زه تا نه دا سوال کوم افغان ملي اردو افغانستان فوج ته څنګه ارزوي؟ ته تاسو یو ورځ ورته ویلي دا مرتد دي، ویلي دي که نه دي ویلي؟ ورته ویلي وو چې دا مرتد دي. او په کومې تفسیرې کې مې ورته ویلي وو، ما سره د لایف کې ویلي وو. ما سره ښه دا هم پرېږده. طالبان څنګه ارزوي؟ د طالبان مهرباني نر خلک دي، نر خلک. طالبان نر خلک. څه شي نر خلک دي؟ دوی میړانه ماته وښیه. څه شي لږ یې ماته تعریف وکړه. لکه څه شي نر خلک دي؟ چا سره جهاد کوي؟ امریکایانو سره. دوی خو امریکایان نه دي وژلي، خبر افغانستان نه. دوی خو ما ملي اردو سره جنګ کوي. لا صبر وکړه. دې ته ته جهاد وایي چې ما ملي اردو وژني؟ ته نه چې زه طالبانو تشریح ته وکړم. نه زه تا نه سوال کوم. ښه د طالبانو هغه وکړه، زه تا سره غواړم لږ بحث وکړم. مهرباني وکړه زه تا ته وخت درکوم. ته څنګه جهاد دی چې ته یو مسلمان مړ کوې؟ طالب خو امریکایي سره جنګ نه دی کړی، وا سکندر ما ملي اردو سره جنګ دی. آیا چې تا افغان ملي اردو طالب د پنجاب ټوپک باندې هغه وژني، دې ته ته جهاد وایې؟ ډېر هوښیار نه یې، ته ماته دا وایه ډېر هوښیار نه یې. چې هوښیار نه وم، د تا غوندې خلک به ما پېژندل نه، تا سره به ما بیا بحث نه کول، تا نه به دا سوالونه ما نه کول. ما خو پېژندلی یې، ما ته خو معلوم یې. ته ما سره بحث وکړه که هوښیار وم او که نه وم هوښیار. ته هوښیار. زه تا نه دا سوال کوم طالب څنګه په څه رقم جهاد کوي؟ ته لږ ما ته معرفي کړه. چېرته ثبوت لرې چې دوی امریکایي مړ کړی وي؟ که یو امریکایي مردار کړی وي او نن وي ټول افغانان یې وژلي. کوم افغانان چې امریکایانو سره ودرېږي که نه، نو بیا خو خامخا وچو کې لمده سوځي. خلک ته پته دی که څنګه. ښه آفرین. امریکایانو دلیل وایه. صبر امریکایانو یو ټینک چې شاته روان وي، هغې نه مخکې ملي اردو ورته روانه وي، نو خامخا ملي اردو په سر خوري. که څنګه حفاظت چې څوک د امریکایانو کوي، آیا دا مسلماني دی؟ کور وطن. ښه سوال دی وکړو. زه تا دلته یو سوال دا کوم، د دې حکومت نه وړاندې د چا حکومت موجود و؟ د امریکایانو نه وړاندې نجیب طالبان حکومت و که نه؟ طالبان حکومت نو داسې حکومت نه و ماشاءالله چې داسې حکومت یې حکومت نوم ورکړي. نجیب حکومت خبرې دې کوه. نه نجیب ته به منډې نه وایي. زه طالبان حکومت پوښتنه درنه کوم. د امریکایانو نه وړاندې طالبانو حکومت و که نه و؟ وایي ټیمپرري حکومت یې و، بلکل یې و. آفرین. د دوی حکومت په خلاف باندې چې امریکایان راتلل، د کومې خاورې نه را داخل شول افغانستان ته؟ چا ډې ورکړل د افغانستان په خلاف؟ مهرباني که زه دا خبرې اوس ما کوه. چا ورکړې؟ پاکستان ورکړې که نه؟ پرویز مشرف پاکستان ورکړې. آفرین. د طالب دشمن کور دی وطن. صبر وکړه. پرویز مشرف مه وایه پاکستان ورکړې. پرویز مشرف مه وایه. پرویز مشرف څوک و؟ د ټول پاکستان استازی او رهبر و. پرویز مشرف مه وایه پاکستان ورکړې، دا وایه. غوږ ونیسه خبرې ته. دې خبرې ته راځم. دغه امریکایان د ما خاورې ته نه شول راتللی سکندره. صبر. مهرباني پرویز مشرف اډې ورکړې، دې مطلب چې ټول پاکستان به ورکړي که نه؟ یعنې ټول پاکستان ورسره راضي و. صحیح ده که نه؟ ما نه د مخکې سوال وکړلو چې امریکا طالبانو حکومت و په افغانستان کې که نه؟ بد حکومت و که نه؟ بد حکومت و یې ته په نظر ډېر بد و که نه؟ که ښه و که بد و؟ طالبانو حکومت و. طالبانو حکومت و، د افغانانو حکومت و، یعنې د طالبانو نه و. که د هر چا و، خو د طالبانو حکومت و. ما طالب ته دا نه دي ویلي چې ته افغان یې، ته کافر یې، ته مسلمان یې. ما درته ویلي طالبانو حکومت و. زه یې نه ښه وایم نه یې بد وایم. طالبانو حکومت د حکومت بد یې نه وایم. ښه افغانانو حکومت و، اسلامي امارت و. ښه اسلامي امارت و. صحیح شوه؟ نو دا د اسلامي امارت هم او سپین بیرغ هم رپېدو په کابل کې. بالکل. ولې دغه پاکستان حکومت ورته اډې ورکړلې د امریکایانو ته چې د پنجاب نه مولانا یاسر وایي چې څو زره حملې وشولې د کراچۍ سمندر نه، او څومره امریکایان چې افغانستان ته راغلي، دوی ټنګونه تیاري راغلي دي د دې کراچۍ سمندر نه دلته پندې پښتونخوا کې راغللې. دغو خلکو ولې جهاد ورسره ونه کړلو؟ دغو خلکو ولې اډې ورکړلې پاکستان؟ ویل هغوی نه پوښتنې وکړه. ښه هغوی نه پوښتنه وکړم او که نه؟ نو ما نه ویل. ښه په منحیث د یو مسلمان، په منحیث د یو افغان، آیا پاکستان حکومت سره جهاد فرض دی که نه دی فرض؟ چې همې امریکایانو ته اډې ورکړې همې بالکل نه دی فرض. ولې فرض شي؟ امریکایانو ته اډې ورکړې دي. امریکایانو ته اډې ورکړې، بس اوس جهاد ورسره فرض شو. نو د ما ملي اردو سره به څنګه جهاد ته فرض وګڼلو چې دلته امریکایي روان وي او دلته ملي اردو روانه وي؟ آیا دلته امریکایي نه روان په دې کراچۍ کې؟ آیا د پښتونخوا کې دوی کنټینرې نه وې روانې؟ ګورې وطنوالو، لر و بر پښتانو، ومو پېژندلو دا سړی. دا د پاکستان د ایسائی ایجنټ دی. زه بار افغانانو ته وایم چې دا سړی وپېژنئ، خلکو تا کې ډېر